تاسو ته پته شته چې رمضان مبارک د میاشتې کوم مقصد دی هغه شروع شو. رمضان مبارک میاشت ولاړه ختم شو لیکن مقصد یې شروع شو. ډیر شي خلک داسې دي چې هغه ته د دې علم نشي چې مقصد یې شروع شو. بس خلک وایي چې باید د رمضان مبارک میاشت وا موږ به عبادتونه وکړو، روزي خونی سلی منځونه خپګي وکړو، تراویح خپګي وکړو، بس د رمضان مبارک چې موږ دغه موږ فائدہ وچاته کړ. لیکن اصل چې مقصد دی هغه شروع شو، هغه خپل بځه. لیکن د رمضان مبارک چې میاشت دغه مقصد شروع شو هغه څنګه؟ ځکه چې د رمضان مبارک د میاشت کوم ده کنه دا د یو ورځ میاشت لپاره ټریننګ دی. د یو ورځ میاشت لپاره چې کوم دي د دې کې موږ تاسو ټریننګ کوو. یعنی د رمضان مبارک په میاشت موږ تاسو د ورځې د حلال شیزونو نه ځان ساتو. څه شي نه او به چې کوم څه دي دا حلال دي، دا شاته خوراک کا رزق چې کوم دي دا حلال، لیکن موږ تاسو د ورځې چې کوم دي د هغې نه ځان ساتو، دا غي حلال شیزونو نه ځان ساتو. ځکه چې په دې کې موږ تاسو ځان ټریننګ کوو. زمونږ چې کوم دي نفس خواهشات چې کوم دي هغه خپل تابع کوو، هغه چې کوم دي هغه دباو او د الله رب عزت چې کوم حکم دی هغه موږ تاسو چې کوم دي مخ ته ځان کوو او پاغي باندې چې کوم دي الله رب عزت پاغي حکم باندې عمل کوو، خپل خواهشات باندې عمل نه. نو دغه شان دي چې کوم دي د رمضان مبارک په میاشت کې موږ تاسو چې کوم حلال شیزونه دي هغه پریدو، هغه بزان باندې حرام او په غیر رمضان یعنی چې اوس کوم سلسله شروع شو د اختر ته میاشت دغه نه بعد چې کوم د یو ورځ میاشت ټوټلی په دې کې چې کوم حرام شیزونه دي دغه نه په طریقه علماء تاسو بشو. دا دغه ټریننګ کوم تاسو چې د رمضان مبارک میاشت موږ تاسو د حلال شیزونو نظام ساتو، نو په غیر رمضان کې چې کوم حرام شیزونه دي دغه نه په طریقه علماء چې کوم دي موږ تاسو ځان بچ کولای شو. نو اوس مقصد شروع شو دا څنګه چې بس د رمضان مبارک میاشت تیر شو هغه کې موږ عبادتونه وکړو، ځان خدای ګناونه بچ کو، بس موږ اوس آزاد شو. دا څنګه ده بلکې دا 11 میاشت چې کوم دي یو ورځ میاشت چې کوم دي په دې کې موږ تاسو ځان چې کوم دي د حرام شیزونو نه د حرام کارونو چې کوم دي ځان بچ کو. دا د روزي اصل مقصد دی چې انسان ته د یو انسان چې کوم دي د روزي میاشت چې روزي د غوونی سي او عبادتونه هر څه بګیوږي او خپل چې کوم نفس دی هغه قابو کې. لیکن چې رمضان مبارک میاشت ختم شي بیا چې کوم دي هغه په ګناهونو کې مبتلا شي، نو د روزي چې کوم مقصد دی هغه ته حاصل نشي. نو موږ له پکار دارا چې اوس دا یو ورځ میاشت چې کوم دي په دې کې موږ تاسو خپل چې کوم نفس دی هغه کنټرول کو او خپل په خواهشاتو باندې ژوندۍ نه تر بلکې د الله رب العزت کوم حکم دی هغه پوره کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. دا د کامیابی لار ده. د دین علاوه که چېرې موږ په خپل خواهشاتو باندې چلیږو، خپل خواهشات پوره کو، نو یاد وساتئ دا وګونه کولاو کوي چې د دې دنیا کې د انسان خواهشات نه پوره کیږي. که یو خواهشات پوره کوي، یو خواهش پوره کوي، نو لس خواهشونه به نور ولاړي، کلس پوره کوي نو سل به نور ولاړي. نو په دې دنیا کې د انسان خواهشونه نه پوره کیږي. زګه بزرګانوي چې په دنیا کې رب چاهي زندگی دی راکړي او په آخرت کې من چاهي زندگی چې کوم دي بیا تیر راکړي. یعنی که تاسو چاته په دنیا کې رب چاهي زندگی تیر راکړه، نو په آخرت کې من چاهي بیا چې تاسو څه غواړئ هغه شانتي هغه زندگی بیا تیر په جنت کې. ظاهر خبره ده په جنت کې انسان په ځل کې چې کوم خواهش راځي خواهش ته مخکې چې کوم دي هغه کار وشي. سمجھ کې خبر رااله. نو په دې دنیا کې چې کوم دي عارضی زندگی ده، دا یو سفر دی. په سفر موږ تاسو روان، نو په دې کې چې کوم دي موږ تاسو د الله عزت د فرمانیونو کو، بلکې په دې ژوندۍ کې چې موږ د الله رب عزت حکمونه دي هغه پوره کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې. په دې کې چې کوم دي بیا په دنیا کې موږ کامیاب وي او په آخرت کې خو همیشه لپاره کامیابی ده. ځکه کوم انسان چې په دنیا کې کامیابی غواړي چې په دنیا کې کامیاب شي، نو هغه د کوم دي د اسلام چې کوم صحیح تعلیمات دي په هغه باندې عمل شروع. او چې انسان چې کوم دي د اسلام په صحیح تعلیمات باندې عمل شروع کی، نو څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پوره کائنات په دې پوره دنیا د آخرت کامیاب ترین انسان شخصیت، نو دغه شان چې کوم سره داغه په لارې باندې زی او غفلو کوي داغه سیرت چې کوم دي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صورت او سیرت ته زمونږ لپاره بهترین نمونه ده، هغه ژوندۍ زمونږ لپاره بهترین نمونه ده. کچري موږ غواړو چې دنیا او آخرت ټول کې کامیاب شو، په هغه لارې باندې ځو ان شاء الله تعالی په دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې. او کچري موږ ریسورټ ته په خپل خواهشات باندې چلیږو، بیا یاد وساتئ په دنیا کې همیشه لپاره بے سکون ده، بے چینی ده او تباہی او بربادی ده او آخرت خو بیا د خراب. الله رب عزت موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي، اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.